سلامونه په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ بیا هم بل ویډیو ته چی میکنی مار صحیح شه بیا هم یو زبردست ښکلی معلومات ډېر ملګري غوښتي وو چې زه د برازیل نه تر امریکا پورې امریکا نه تر کاناډا پورې کاناډا کې څه رقم باید ژوند وکړئ ویډیو جوړ کړه صحیح دی نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ لایک سبسکرایب شیر کومنټونه مو هیر نشي صحیح نو دا ویډیو چې دی نوٹ دا ویډیو چې دی د یوازې تشویقي بڼه نه لري د یوازې ستاسو معلوماتو په خاطر زه جوړوم تر څو تاسو ته یو معلومات شي یعنی څه رقم ته کېږي څه رقم ته نه کېږي کوم خلک چې یعنی ایلیګل راځي غیر قانوني راځي او هیواد ته ځي هغه ډېر خطرونه لري غیر قانوني دی اصلا هم چې شی دی یعنی جایز نه ده چې تاسو یو هیواد ته غیر قانوني ورننوځئ صحیح یوازې خاص معلوماتو په خاطر چې په لاره کې څه رقم خطرونه دي او په لاره کې څه رقم جنجالونه دي مکمل سفر نه تر سره پورې به زه تاسو ته تشریح کوم د یو مهاجر د خولې څخه خبرې دي چې زه تاسو ته وایم د خپل دماغ نه ایمان نه دی زه څوک تشویقوم نه چې په دې لار راشي یوازې د مهاجر د خولې نه خبرې ما اخیستې دي تاسو سره یې شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ هیر مو نشي ستړي مه شئ په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست ملګرو دغه د برازیل او یا د برازیل مکسیکو پیرو اکوادور کولمبیا وینزویلا چیلی ټولې لارې چې ګورئ همدغسې دي هیڅ فرق نشته په دې لارو کې یا به له ځنګلو له طریقه ځئ او یا به هم له سیند له طریقه ځئ دریا له طریقه ځئ ګورئ ملګرو دغه لاره د برازیل نه تر مکسیکو او یا هم کاناډا امریکې پورې دی ښه نو اول خو دا درته وایم چې د برازیل ویزې بیا هم زه تکراروم چې د برازیل ویزې یوازې تاسو کولی شئ چې د ایران پاکستان او یا هم ترکیې څخه واخلئ بشردوستانه ویزې کله چې تاسو د مهاجرت کارت ولرئ په یونیسیار او یا هم نړیوال سازمان یا سازمان ملل کې تاسو کولی شئ چې د برازیل بشردوستانه ویزې ته اپلای وکړئ او بیا چې برازیل ته تاسو ورسېدلی تاسو کوشش وکړئ چې هلته په میدان کې پاتې شئ یو څه وخته پورې او هغې څخه وروسته تاسو ووځئ چې کله تاسو ووتلی د برازیل څخه باید سازمان ملل کې ځان راجستر کړئ هماغلته همچنان ملګرو دا خبره چې زه کوم دا خبره د یو مهاجر د خولې څخه ده چې د ایران څخه لاړ شوی و برازیل نه امریکې ته تللی و دوی اول تللي و برازیل ته د بشردوستانې ویزې له طریقه برازیل ساو پولو منطقه د برازیل کې یو منطقه ده کېدای شي مرکز وي ساو پولو هلته لاړ شوي وو هغې څخه وروسته چې کله هلته رسېدلي وو بیا دوی پیرو ته لاړ شوي وو پیرو کله چې تاسو په نقشه کې وګورئ پیرو د برازیل ترمنځ هم د دریایي لارې هم شته او یا ځنګل لارې هم شته دغسې کښتۍ کې چې تاسو ګورئ په دې کښتۍ کې کښتۍ یوازې د فکر وکړه چې د 7 تنو هغه لري ځای لري دوی په کښتۍ کې اکثریت 14 تنه یا 15 تنه یا 14 تنه هلته ځای په ځای کوي نو خامخا د کښتۍ خطرات د غرقېدلو خطرات یعنی 99% شته په هغې کښتۍ کې چې هغه په کښتۍ 7 نفره ځای په ځای کې او سپروي 17 نفره نو دا خلک چې ځي یو رسک په غاړه اخلي دوی ځي هلته صحیح هغې څخه وروسته چې دوی پیرو څخه اکوادور ته چې دوی لاړل بیا دوی یو باس نیسي ایباس له طریقه صحیح ایباس له طریقه دوی کولمبیا ته ځان رسوي کولمبیا ته چې کله دوی کولمبیا ته ځان ورسولو د باس له طریقه او هغې او دغه یو قاچاقبر
چې تاسو مثلا نیسئ په هغه کې په څه نومېږي په اکوادور کې چې تاسو کولمبیا ته ځئ او کولمبیا څخه چې تاسو مثلا یو قوچاقبر چې تاسو کولمبیا ته رسولی وي د یو قوچاقبر څخه بل قوچاقبر ته متسلیموي. په دې مسره خلاص کړم چې تاسو مثلا کېدای شي د غلو لاسه وروغورځئ، کېدای شي داسې خلکو لاسه وروغورځئ چې هغه په تاسو هېڅ رحم ونه کړي، ومو وژني، پیسې درنه واخلي او تاسو هلته وساتئ چې راکړه پیسې راکړه. او تاسو ښه پوهېږئ چې په دې مکسیکو خواته په ځنګلونو کې څومره وحشي خلک هم پراته دي هلته چې حتی انسان حیوان خوري انسان خوري، حتی نور دوی په څه رحم وکړي. دغه وضعیت تاسو وګورئ، دغه د مهاجرینو وضعیت دی چې تاسو په دې ځنګلو کې ګورئ. همدغه ځنګلونه دي، همدغه چې ګورئ دا ویډیو د انټرنیټ څخه اخیستل شوی دی، همدغه د برازیل، د مکسیکو، همدغه چیلي و پیرو، همدغه لارې دي چې تاسو ګورئ، ښه ورته وګورئ. کله چې تاسو مثلا د یو قوچاقبر نه بل قوچاقبر ته تسلیم شوئ نو هغه ول قوچاقبر ممکن دی چې تاسو سره ډېر ښه وي، د هغې سره خپل ارتباطات مه قطع کوئ. او مخکې له دې چې زه تاسو ته نورې خبرې وکړم، ګورئ چې پاور بانک تاسو باید ضرور ځان سره ولرئ، پاور بانک او یو موبایل په څو نفره باید 100% د چارج څخه ډک، سیم کارت څخه ډک یو چا سره ارتباط ولرئ. د څو هیوادونو سیم کارتونه چې کوم هیواد ته ځئ د هغې هیواد سیم کارت اتومات 100% اتومات هغې سیم کارت واخلئ. او یا که سیم کارت نشئ اخیستلی 100% یو داسې یو ځای ته لاړ شئ چې هلته وای فای لري او هغې څخه د خلکو نه د وای فای غوښتنه وکړئ. او انسان هم وګورئ چې چا نه وای فای واخله چې تاسو کوم هغه ضرر ونه رسوي، که نه هغه ډېر ضرور دی. او خپل ارتباطات امریکې کې یا نور هیوادونو کې خلکو سره خامخا وساتئ، دغه په یاد لرئ. او پیسې داسې چې کله تاسو ځئ پیسې یو بل هیواد کې یو چا سره کېږدئ چې تاسو هلته رسېږئ یو ځای ته چې هغه تاسو ته پیسې حواله کړي، د ویسټرن یونین له طریقه حواله کوي، د نورو صرافۍ له طریقه حواله کوي، د هر شي له طریقه حواله کوي. ځان سره ډېرې پیسې مه وړئ، دومره یوسئ چې د یو هیواد نه بل هیواد ته رسېږئ، بیا هغې هیواد ته پیسې راوغواړئ، تاسو ته پیسې باید ورسوي. دا د بل نو کله چې مثلا تاسو هغه ته ورسېدلی څه نومېږي کولمبیا ته، هلته بیا که چیرې غلو سره مخامخ شوئ او داسې پوه شوئ چې تاسو ته خطر دی، اتومات پولیسو ته ځان ورتسلیم کړئ. او یا هم سازمان ملل دفتر پیدا کړئ، سازمان ملل ته ځان ورتسلیم کړئ. په هغې هیواد کې پولیس تاسو ته په هغې هیواد کې یا 4 یا 15 شپې وخت درکوي، درته وایي چې یا بیرته واپس هغه هیواد ته لاړ شه او یا بیرته مخ ته لاړ شه. په هغه 4-5 ورځو کې به اتومات تاسو ځان بل هیواد ته رسوئ. صحیح، هغه پولیس تاسو سره مرسته کوي، دومره فکر نه کوم چې ډېر ظلم تاسو سره وکړي. هغې څخه وروسته چې تاسو مثلا د کولمبیا ته لاړئ، بیا تاسې کشتۍ له طریقه پاناما هغه ته ځئ، پاناما ته ځئ. ګورئ افغانانو ښه، هر څوک چې ځي د پاناما څخه د کولمبیا څخه پاناما ته د کشتۍ لاره هم شته او د موټرو لاره هم شته، د پښو لاره هم شته. همداسې چې ګورئ ته که نه دغسې لاره دی چې تاسو ځئ. تاسو سره خامخا چې هر چېرته ځئ تاسو سره باید داسې یو دفاعي شی در سره وي، یا چاقو یا مثلا بکس پنجه، یو شی در سره وي چې مثلا د انسان په خاطر نه وایم چې تاسو انسان پې ووژنئ، که نه د خپل دفاع په خاطر چې کوم حیوان تاسو سره مخامخ نشي. په ځنګلونو کې یو درنده حیوان وي چې تاسو ته مخامخ درشي او تاسو یې وغواړئ چې وخوري، تاسو خپل ځان څخه دفاع وکړئ. ځکه چې حیوانات چې داسې حیوانات دي چې هغه چې تاسو انسان وګورئ په انسان حمله کوي. په ځنګلونو کې ډېر خلک یې خوړلي هم دي، یا کشتۍ یا په داسې اوبو کې غرق شوي دي. تمساح پیژنئ، هغه غټ حیوانات چې په اوبو کې دي هغه اتومات خوري خلک، ډېر خلک یې خوړلي دي. کوشش ډېر وکړئ چې د هغې څخه همچنان خپل ځان وساتئ. او ځینې ځای کې چې تاسې ګورئ چې ځان سره خامخا نقشه باید ولرئ، نقشه باید خامخا ولرئ. او داسې چې کله یو بل هیواد ته ورسئ، داسې کمپونه دي، کمپو ته ځان ورسوئ. د مهاجرینو کمپونه په هر هیواد کې شته، بخصوص دغه جنوبي امریکا هیوادونو کې خامخا د کمپونو کمی بیخي شته نه. دلته کمپونه ډېر دي، اتومات کمپونه پوښتنه وکړئ چې کمپونه په کوم ځای کې دي چې موږ غواړو کمپو ته ځان ورسوو. نو هر چا سره په هر چا اعتبار مه کوئ په لاره کې چې ځئ. کوشش کوئ چې د سپین ږیرو څخه ډېر معلومات واخلئ کله چې د یو هیواد نه بل هیواد ته ځئ، که نه یا د سپین ږیرو څخه واخلئ او یا هم
داسې یو چا نه معلومات واخلئ چې هغه تاسو په نظر یو ښه انسان درځي چې چاته ضرر نه رسوي، داسې یو انسان څخه تاسو معلومات واخلئ. سر مو خلاص شو. او یا هم پولیسو څخه تاسو معلومات واخلئ. مشکل نه لري. ځینې پولیسان ته چې وحشي دي کیدای شي تاسو ډېر وځوروي، او ځینې پولیسان دي چې تاسو ضرر نه رسوي، او داسې پولیسان هم شته دي چې داسې قاچاقبران او یا هم داسې خلک شته دي چې یوازې سازمان ملل ته کار کوي. هغه هم پیدا کولی شي چې تاسو هغې ته هم ځان تسلیم کړئ. سر مو خلاص شو. نو کله چې تاسو کشتۍ کې سپریږئ باید تاسو سره دغه څه یو هغه در سره وي. واسکټونه تاسو 100% واغوندئ، او کشتۍ والا ته مو ووایئ چې زه غواړم چې واسکټ واغوندم، ما ته واسکټ پیدا کړه، ځکه چې هغه پیسې اخلي او تا د پیسو په مقابل باید ته واسکټ درکړي. صحیح. واسکټ ضرور دی چې تاسو واغوندئ. ډېر معتادانه باید تاسو مخکې لاړ شئ ملګرو، ډېر زیات معتادانه مخکې لاړ شئ. عجله مه کوئ چې مثلا یو ځای ته بل ځای عجله وکړئ. کله چې تاسو لاړئ ګوره کیدای شي پولیس تاسې ونیسي، دغسې تاسو لږ وځوروي، تاسو څو شپې بندي کړي. نو چې کله پوه شو چې دا پولیس اصلي پولیس نه دی، او کوشش وکړئ چې هغې ځای څخه ځان په یو شکل نه په یو شکل وباسئ. ګوره لاره ډېر خطر لري. ګوره رسک داسې رسکونه بلا دې په داسې رسک وشي چې تاسې اخلئ په خپل سر. زه خو تاسو نه توصیه کوم چې تاسې رسک واخلئ، زه یوازې معلومات درکوم چې دغسې کېږي. سر مو خلاص شو. نو کله چې پولیس ونیولی او پولیس ته ووایي چې موږ داسې مثلا دې ځای څخه راغلي یو، موږ غواړو چې دې هېواد ته لاړ شو، هغه کیدای شي تاسو ته وخت درکړي او تاسو یو داسې امن ځای ته یوسي که نه، داسې امن ځای ته یوسي او هغه وکړئ څه ورته وایي. او دلته چې لیکلي وو ما فکر کولو چې هغه څه شی دی وبخئ. ښه، تاسو کیدای شي امن ځای ته انتقال کړي، داسې مو وساتئ. او که چیرې امن ځای ته انتقال نه کړئ، اتومات یو بل چا سره تاسې په څه شئ په ارتباط کې شئ. مخکې له دې نه چې تاسو د برازیل څخه حرکت کوئ، په ګوګل کې سرچ کړئ ملګرو، په ګوګل کې دغه کوم هیوادونه چې دي تاسو مخې ته راځي، د مکمل هیوادونو هغه سازمان ملل شمیرې پیدا کړئ، چې تاسو هغه ایمرجنسي شمیره پیدا کړئ چې تاسو هغه هیواد ته اتومات چې مشکل سره مخامخ کېږئ، اتومات زنګ ورته ووایئ چې دلته په دې ساحه کې یم، داسې مشکل سره زه مخامخ یم، او یا لوکیشن داسې چاته ور ولېږئ. صحیح. نو خامخا ایمرجنسي شمیرې ډېر زیات ضرور دي چې هغه مه هېر نه شي. ګوره چې ډېر زیات ضرور دي. دغه معلومات چېرته څوک تاسو ته نه درکوي. تاسو سره نقشه در سره وي، موبایلونه در سره وي، ارتباطات مو باید د نورو هیوادونو سره وي، د خپلو خلکو سره. په د کوم هیواد چې تاسو ځئ د هغې هیواد سازمان ملل شمیره باید تاسو سره وي، مکمل هر څه. ښه، دې نه چې تېر شوئ، زه ورقه ولرم، دا مو ټول لیکلي دي. ښه، پانامې نه چې تېر شوئ که نه، پانامې نه چې تاسو لاړئ، هغې نه وروسته تاسې ارمیلا ته ځئ، ارمیلا هیواد ته ځئ. ارمیلا هیواد ته چې لاړئ، ارمیلا هیواد ته همچنان د کشتۍ له طریقه تاسې ځئ ارمیلا هیواد ته. ګورئ افغانانو چې د کشتۍ غرقېدل امکانات ډېر دي. کله چې پوه شوئ چې کشتۍ یعنې ډېر درون شو او ډېر خلک پکې ځای په ځای شول، هغې سره قصې وکړئ. ضرور نه دی مثلا که یو ټیم شوی مکمل 8 نفره، 4 په یو نفر کې لاړ شئ، 4 په بل نفر کې لاړ شئ. د ټولو ژوند باید په خطر کې نه شي. صحیح. 4 نفره په یو کشتۍ کې لاړ شئ، 4 نفره په بل کشتۍ کې لاړ شئ. د پاناما نه چې ارمیلا خوا ته چې تاسو حرکت کوئ، پولیس غله هر څوک په هغه باندې تاسو باندې فایرونه کوي. ګوره په سیند چې تاسو تېرېږئ 100% به فایرونه کېږي. همدا مهاجر وویل چې موږ باندې فایرونه وشول چې کله په موږ د یو د هغه نه د پاناما نه ارمیلا خوا ته تللو، سره د خلاص شو. وایي ډېر زیات فایرونه په موږ وشول، خو بس څنګه یې کوي. نو یو رسک اخیستل د خلک په ځان رسک اخلي او ځي، او دوی نه پوهېدل چې دومره لاره سخته وه. دوی هغه ملګري هغه افغان خبرې کولې، وایي زه هېڅ نه پوهېدلم چې دا لاره به دومره سخته وي او ما ته به دومره سخته تمام شي. که چیرې زه پوهېدلم چې دومره زه مشکلات سره مخامخ کېږم، ما دغه رسک په غاړه نه اخیستل افغانانو. ګوره افغانان هغې په خپله د خپله خوله ویلي چې ما دغه رسک په غاړه نه اخیستل. بس هغه د خدای وساتله، لاړ امریکې ته ورسېد، اوس کاناډا ته راغی.
او چې ارمیلا ته ګوره چې لاړې افغانانو هلته په لاره کې حتما په تاسو باندې پولیس فایرونه کوي او کیدای شي تاسو پولیس ونیسي او تاسو ته وخت درکړي چې په دومره وخت کې تاسو باید د دې هېواد څخه ووځئ. سر مو خلاص شو. کله چې تاسو ارمیلا ته ورسېدئ په ارمیلا کې کمپونه دي، هلته کمپونه خامخا پیدا کوئ، کمپو ادرس پیدا کوئ، کمپو ته ځان ورسوئ. صحیح دی؟ چې هلته تېر شوئ، هلته خامخا هلته نور مهاجرین هم شته دي، یوازې د افغانستان نه دي، د نورو هېوادو مهاجرین هم دي او هلته کمپونه دي. کیدای شي موټر له طریقه یا د نورو وسایلو له طریقه تاسې کمپو ته انتقال شئ او کوشش وکړئ چې هغه کمپو ته لاړ شئ چې هلته مهاجرین ډېر وي. داسې کمپ ته لاړ نه شئ چې هلته مهاجرین کم وي، مه ځئ. صحیح دی؟ که مهاجرین کم ول هلته خطر هم ډېر دی. هلته چې مهاجرین ډېر وي خطر کم وي، خلک ډېر وي، په یو بل ډاډه وي، مشکل نه لري. سر مو خلاص شو. دغسې یو کار وکړئ. او هغې ځای څخه وروسته چې تاسو د هغه نه لاړئ که نه، د کوم ځای و، د ارمیلا څخه بیا ګواتامیلا ته ځئ. د ارمیلا څخه ګواتامیلا ته ځئ. چې تاسو ګواتامیلا ته ورسېدلی او بیا د ګواتامیلا څخه مکزیک او یا هم مکسیکو ته تاسې بیا هم د کشتۍ له طریقه تاسې هغه ته ځئ، مکسیکو ته ځئ. بیا هم وایم چې ګورئ د کشتۍ هغه چې دی دغه څه نومېږي، د کشتۍ خطر ډېر زیات دی ملګرو. ښه، د کشتۍ خطر هم شته، د ځنګلاتو خطر هم شته. او بیا به تاسې مکسیکو ته ځئ. مکسیکو ته چې کله ورسېدلی، ممکن دی چې هلته څو ورځې تاسې بندي شي په هغه کې، په مکسیکو کې. چې مکسیکو کې بندي شوئ، هغې څخه چې بیرته خلاص شوئ، بیا تاسې اتومات لاړ شئ سازمان ملل ته د مکسیکو بشردوستانه ویزا واخلئ. تاسو چې کله مکسیکو ته لاړئ، هلته تاسو ته بشردوستانه ویزا درکوي. ښه، تاسو ته بشردوستانه ویزا درکوي او یا سفارت ته لاړ شئ او یا سازمان ملل ته لاړ شئ. هلته 2 میاشتنۍ د مکسیکو بشردوستانه ویزا تاسو درکوي چې تاسو 2 میاشته په ټول مکسیکو کې آزاد وګرځئ، دې خوا هخوا لاړ شئ. هغه ویزا چې تاسو درکوي، تاسو یوازې په مکسیکو کې تاسو کولی شئ چې دې خوا هخوا وګرځئ، بل چېرته نه شئ تللی. سر مو خلاص کړم. داسې فکر ونه کړئ چې هغه ویزې تاسو واخیستلې، په هغې ویزې تاسو کیدای شي هغه ته هم لاړ شئ، څه نومېږي، څه ورته وایي، کاناډا ته یا امریکا ته لاړ شئ. هغه د دې لپاره دی چې تاسو یوازې همغلته آزاد ګرځېدلی شئ. صحیح؟ هغې څخه وروسته چې تاسې په هغه کې څو شپې، یعنې کیدای شي 1 میاشت په تاسو تېر شي، کیدای شي 2 میاشتې په تاسو تېرې شي په هغه کې، په مکسیکو کې. او هغې څخه وروسته مکسیکو ته چې تاسو لاړئ، بیا به ورو تاسو د امریکې بارډر ته ځان رسوئ. امریکې بارډر هم فکر کوم چې ورجینیا سره نږدې دی. د مکسیکو او د امریکا په منځ کې چې دی هغه ورجینیا فکر کوم هغه دی، ولایت دی، ایالت دی. چې هلته تاسې ورسېدلی، هلته هغه دی ډېر غټ دیوالونه دي، ګورئ سیمې خاردار دی، دیوالونه دي. هلته مثلا اوبه دي، ګورئ چې هلته ډېر معتادانه مخکې لاړ شئ او کوشش وکړئ چې هلته پولیس ته ځان ور تسلیم کړئ، امریکایي پولیس ته ځان ور تسلیم کړئ. هغه تا نه پوښتنه کوي چېرته ته ورته چې زه امریکا ته غواړم چې ننوځم. صحیح؟ تاسو کیدای شي امریکې ته ننوځئ. او دا چې افغانانو ته چانس د دې ډېر دی چې هلته اعلان هم ورته شوی و، هغه ته یو تقریبا 15 شپې مخکې خپله دغه جو بایډن یو خبر نشر کړی و چې څوک هغه افغانان چې د مکسیکو له طریقه امریکا ته نوځي، مشکل نشته، یعنې دوی ننوتلی شي. سر مو خلاص شو. دغسې کشتیانې دي چې تاسو ګورئ، دا ګورئ، دا یوازې دا هم بیچاره مسلمانان دي، زه مطمئن یم چې مسلمانان دي. همدغه برازیل د لارې نه روان دي، هغه د مکسیکو لارې نه روان دي، هغه ته د هغه څه نومېږي، ګواتامیلا لارې څخه مکسیکو ته روان دي. ته ګورئ دغسې لارې دي او دغسې کشتۍ دي. کیدای شي په تاسو فایرونه وشي، کیدای شي مشکلات سره مخامخ شئ. په ټولو په ځانو کې ګورو واسکټونه دي او واسکټ هم اوبه څومره تیز روان دی، کله چې لمبو باید تاسو 100% زده شي، چې زمینه شو باید 100% په تاسو پوه شئ چې کوم خواته غر و. صحیح؟ چې کوم خواته غر و هغې خوا تاسو باید چې کله خدای نخواسته کشتۍ کوم مشکلات پیدا کړو، همغې خواته تاسو زور ووایئ، غره خواته. داسې نه شي چې بیرته مو کار ته یوسئ. سر ته خلاص شو. د کشتۍ چې په کوم خواته د حرکت کوي، د همغې خوا سایډ ونیسئ، د غره خواته یې هلته لاړ شئ. بیا هلته نور هغه
د دریایي پولیسان هم شته چې تاسو سره مرسته وکړي او تاسو بیا دلته نجات درکړي. خو بیا ځینې مشکلات شته 100% افغانانو 100% شته. بیا هم وایم چې دا یو رسک اخیستل دی. زه چاته نه توصیه کوم چې په دې لار لاړ شي. دغه دې ورسېدل دلته ډېر خوشحال دي مکسیکو ته ورسېدل هغه دی. اوس به ننوځي مکسیکو ته نوشي جان ښه په هر صورت هغې څخه وروسته چې تاسې ورجینیا هغه دی امریکا پولیس ته چې ځان تسلیم کړو هغې نه وروسته تاسې وړي کام ته تاسو نه انټرویو اخلي یو شی بل شی بیا په تاسو محکمه تېرېږي بیا تاسو کېدای شي بیا ویزا درکړي په امریکې کې پارول ویزا درکوي یو کلن پارول ویزا درکوي چې پارول ویزا درکړي یو کله پورې هلته به تاسو پاتې کېږئ په امریکا کې هغې نه وروسته یا مو ډیپورټ کوي امریکا نه که چېرې تاسو خپل غم ونه خورئ کیس ونه چوئ او یا هم بیا تاسو پارول ویزا درکوي په امریکا کې خو یعنې په امریکا کې ډېر کېدای شي وخت ونیسي او هغې څخه وروسته تاسې کاناډا ته حرکت کوئ چې کاناډا ته راشئ. کاناډا ته هم چې راشئ کاناډا او د امریکا ترمنځ هم هلته هم بارډر دی باید پولیس ځان ور تسلیم کړي. هلته هم زه توصیه نه کوم چې تاسو راشئ ګورئ هېچ چاته توصیه نه کوم چې په دې لاره راشي هغه ته یا کاناډا ته یا امریکا ته یا مکسیکو ته یوازې معلومات دی چې ما د هماغه د یو افغان د خولې نه اورېدلی دي سر مې خلاص شو یوازې معلوماتو په خاطر نوره کوم هغه اړخ نه لري کوم کمپایني اړخ نه لري چې څوک تشویق کړم چې دلته راشي او تاسو بیا د هغه نه یو څه وخت په امریکا کې پاتې کېږي هغې نه وروسته بیا هغه ایالت دی د هغه د کاناډا او د امریکا ترمنځ تاسو به راځئ هلته بس خلاص نوره نیاګرا فالس په لاره هم راتلی شئ د کیوبیک په لاره هم راتلی شئ همدغسې څو ایالتونه دي چې تاسې هغه سره کاناډا سره وصل دی تاسو هغې څخه وروسته راځئ کاناډا ته بس تاسو فکر کوئ چې ژوند مو سیف شو نو دومره مشکلات دي چې دغه قصې مو وکړې د یو مهاجر د خولې نه چې د ایران حرکت کړی تر کاناډا پورې چې ورسېدله نو دا هم ستاسو غوښتنه او دا هم معلومات د ایران تر کاناډا پورې په دې هیله چې یو څه مو لاسته راوړي وي یو څه معلومات مو اخیستی وي که چیرې ویډیو خوند درکړو ویډیو څخه مو خوند اخیستی وي او څه معلومات مو اضافه شوي وي پلیز سبسکرایب زما تشویق لپاره دغه صفحه در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کومنټ یې کړئ او بیا تاسو په کومنټ کې ولیکئ چې نور د څه شي په مورد معلومات تاسو غواړئ چې زه ریسرچ وکړم پوښتنې وکړم او تاسو ته ویډیو جوړ کړم تر څو تاسو معلومات اضافه شي زه پوهېږم چې ویډیو ډېر زه مجبور وم چې ما دومره خبرې کړې وای مجبور وم ځکه تاسو باید مکمل د دې په مورد تاسو پوه شوی وای چې څه رقم لارې دي څه کېږي څه نه کېږي صحیح نو دې په خاطر زه ډېر وغږېدم ګوره نیم ساعت فکر وکړه 26 دقیقې دغه ویډیو کې زه وغږېدلم او ما چې دومره معلومات راټول کړل 3 ساعته 4 ساعته په دې معلوماتو ټولولو زه سرګردان شوم بیا هغه ملګرو سره وغږېږه باور وکړه د یو هفته کېږي چې د ملګرو سره غږېږم معلومات راټولوم یعنې ډېر په مشکل سره دغه ویډیو ما جوړ کړی باور په خدای وکړه چې ډېر په مشکل سره ما دغه ویډیو جوړ کړی خاص تاسو په خاطر چې تاسو ډېر غوښتل چې ویډیو جوړ کړئ او د همداسې ویډیو د مکسیکو د امریکا ترمنځ یو بل ویډیو ما اچولی په هغې ما خبرې کړي هغه هم تاسو کتلی شئ په همدې چینل کې پیدا کړئ نو هیله مند یم چې سبسکرایب مه هېر نه شي بیا هم افغانانو هر څوک چې دا ویډیو ګوري که پاکستانی ګوري که افغانی ګوري باید سبسکرایب کړي صحیح دی یوازې ما تشویق لپاره پلیز خواهش دی نو ویډیو وګورئ تر پایه پورې الله مو مل شه په مخه مو زیړي ګلونه الله حافظ افغانانو مینه لرم افغانستان سره love افغانستان بشردوستانه د برازیل بشردوستانه ویزې تاسې نشئ کولی چې یا دوبۍ څخه واخلئ یا سعودي څخه واخلئ یا قطر څخه واخلئ او یا هم د نورو هیوادونو څخه واخلئ چې هلته تاسې بزنس لپاره لاړ شوئ او یا هم هلته کاروبار کوئ تاسې
بشر دوستانه ویزې خاص د هغو خلکو لپاره دي چې د افغانستان څخه په مهاجرت شکل لاړ شوي بل هېواد ته، یعنی هلته مهاجر وي، هلته بزنس لپاره نه وي لاړ شوی. هر څوک چې وایي چې راځه زه د بشر دوستانه ویزې درته وباسم د دوبۍ څخه، هغه دروغ وایي، بد کوي ملګرو، دروغ وایي، نشي وباسلی. ځکه چې ته په سیف هېواد کې نو ته بشر دوستانه ویزې ته ضرورت نه لري چې تا ته برازیل بشر دوستانه ویزه درکړي. صحیح؟ نو دې په خاطر تاسو هیڅ کله د خلکو فریب ونه خورئ. سر مو خلاص شو. بشر دوستانه د برازیل بشر دوستانه ویزې یوازې ایران، پاکستان، ترکیې څخه چې مهاجرین ورشي هلته د هغه سازمان ملل کار ته اخیستی وي، بیا دوی کولی شي چې د بشر دوستانه ویزې ته اپلای وکړي او هلته ویزه واخلي. بل هېواد نه کېږي ملګرو. سر مو خلاص کړم. مننه، ښه وخت، ښه شیبې ولرئ. ویډیو ملګرو سره شریک کړئ تر څو خلک آګاه شي.